بعضې به موږ ته کال وکړي واده مې هم کړی وي یو وظیفه راکړه یو هلک مې خوښ دی دومره بې حیایي دومره د سترګو نه حیا لاړه تا سره محبت دپاره ښځه زما عزتمندو الله پیدا کړې ده ته به محبت د خپلې ښځې سره کې تا هلک ساتلی دی ته نامحرمه زنانو سره رابطې کې دا د خپلې ښځې سره خیانت نه دی چې خپله ښځه کور والا دی شته په کور کې تا ته انتظار کې ده او ته چې کم دی نورو ښځو پسې ګرځه ته هلکان ساته مور لور ته ویلي چې لورې د خاوند د سترګو خیال سات بس دا خبرې کور کې وکړئ انشاءالله زموږ لینډ بیا تولکې کېږي د ښځې چې در سره سپورټ شروع شي که نه وګوره کرپتي به شي والله دا چې موږ خوا روزاري ښځه راته ما تاسو څه ویلي ښځه راته څه وایي وایي زما پلار دی خو دې په وواړو جهنمونو کې واچي چې ستا غونته کې میلولی ورکړې ما ښځه موږ ته دا پیغور راکوي پوه زما پلار دی خو دې په وواړو جهنمونو کې واچي چې ستا غونته کې حبش لی ورکړی ستا غونته کې بې حیثیته سړي لی ورکړي ما پسې خو داسې داسې خلکو رشتې رالیږي هسې لاپې به ورته ولي او خاوند غریب هم ساده ګل غونته کې نور هم قدر احترام شروع کړي چې والله ماشاءالله د باچا لور مې کړې ده غلی کښېنم لوري د خاوند د سترګو به خیال ساتي د خاوند د غوږونو به خیال ساتي او د خاوند د پوزې به خیال ساتي لور ته دا خبر بس لور لاړه مور ورله راغه وی لورې تا خو ما نه اډوله تپوس ونه کو څه مطلب د خاوند د سترګو به چې ګرد غبار پکې نه غورځېږي یا چې کم دی چېرته نور داسې غوږونو کې اوبه نه ورځي سپېږمو کې نه پوه شوه وایي زه پوه شوم مورې وایي څنګه پوه شوې وایي داسې پوه شوم چې تا ما ته وویلې چې په کور کې خپله کمره او د کور حساب کتاب داسې مه ساته چې د خاوند په سترګو دې بد ولګي دې خبره یعنی کور جارو ساته پاک ساته بچی پاک ساته صفا ساته خپله لباس پاک ښایسته لباس اچوه ډیکوریشن ځان ښایسته کوه ډول سنګار چې د خاوند په سترګو باندې ته ښه لګي بده نه لګي چې بده لګي دا د خاوند د سترګو تکلیف دی هغه ته تکلیف ورسي د خاوند د غوږونو خیال ساته خاوند ته داسې خبره مه کوه چې د هغې په غوږونو باندې بده ولګي داسې خبره خاوند ته مه کوه او زما عزتمندو د پوزې په کور کې داسې اکثریت په کور دا بعضې ښځې دومره پواړي کور به هم ګنده پندوي بچي به هم ګنده پندوي هغه مردار بویونه به یې په کمره کې په کور کې به یې والله چې خاوند غریب کور ته راغلی نه وي نور هم په تکلیف دا موږ له دا ټولې خبرې راځي دا ټولې مسلې راځي